قاضي طاهر او جاوید بھائی او دلشاد آغا رهایی وشوله. زموږ ملګری قاضي طاهر مسعود عادلشاه او ورسره جاوید آغا رها شول. الحمدلله ملګرو ویډیو په ګروپونو کې در سره Raunda trebuie să facă o. Tot sarang da se sto con der familia di villa da se dai tabiatina dile rusha dile قاضي لشکرو دیلشه ده سراشه دی بزیش است قاضي له وداره ملګرو ویډیو په ګروپونو کې در سره شي. Wala lang.
دغه زمونږ د زندان ملګري دي. اول ملت مو پرې نه جوړه ده ما ته قاضي طاهر صاحب د هغه هاشم
کالج کې تاسو خپل حالات مطابق او څنګه وخت تر کړی وي دغه مطابق لږ کې مشته ویډیو کې ویډیو ډیر بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مهرباني د ټول ملګری اول خو چې په ډیر خپلې تعداد سره ملګری روغله لوکسله استقبال وشولي جیل خو په دا نامه چې کوم حالات وو امیش سره خو خصوصي د مسجد کوم سره د پښتانه سره خو ډیر بد حال وو سیوتایو وي خو اوس په جیل شي په شي د پی ټی ایم نوم دی پی ټی ایم قاعده شته عزت شته پی ټی ایم غونډ ملک پیژني په د نیو شي پی ټی ایم و پیژندلای شي د پښتون په اتفاق کوي سره چې کله مش په اتفاق شي نارینه سالا چې په جیل شي ومشتا انا مینا تکلیفینا نه وي لیکن دا مینا په دا پی ټی ایم نامه شي تکلیفینا په دا پښتانه باندې ډیر دا تکلیفینا مش د کوم د پورا ورکړی دي یا څه هم دا دغه تکلیفینا نه پاتې کیږي یو قدم هم ورسته نه درېمي په مخ حضور کوي ان شاء الله چې په ټیم نه مینا پښتون کوم روغونډېدای شي او چې کوم تکلیفونه پښتون کوم تر کړی دي هغه مې شي چې دوه بورا په دا پښتون باندې ورونه شي کنه رغه د پورا ان شاء الله دا خو زندان دی چې د پنځه ملاوي شي نور څه تکلیف کنه یو شي نه ان شاء الله نه پڅټ کیږي چې کوم قسم قرباني یا قرباني ان شاء الله مجار وخت یو نه ګرځا ډیر مننه ډیر
ماشوم په مازار مې راروبر ولیکئ یا چېرته ماشوم په مازار مې راروبر ولیکئ